د کابل جلال اباد حلقوي سړک مزدورانو کوچني قراردادین چې د ننګرهار ولایت مخې ته راټول شوي او وايي 3 کاله کېږي په دغه سړک کې لسګونه کسانو کار کړی، واړه قراردادونه یې اخیستي، خو تر اوسه دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د اعتراض کوونکو په خبره د اسیا ودان په نوم شرکت شاوخوا 14 لکه ډالر پوره وړی چې دوی په کراتو غږ پورته کړی، خو تر دا مهاله هیڅ غږ نه دی اورېدلی. 2 لکه د کاریګرانو دي، 14 لکه دروي زره د انجنیرانو د ماشینرۍ د دې مزدورانو د دې خلکو دي. موږ ته د خپل حق نه راکولی کېږي. والي ته په بار تللی یو 1.5 نفرو د ورځې کار کاوه چې د حاجي محمد ولی د ایکس بي آر بي د چینن شرکت سره قرارداد کړی و. نو موږ د حاجي ولی سره قرارداد وکړو، غولولو به نن در کوم پیسې سبا در کوم، 1 لک به په وخت 10,000 به راکړې ویلې سبا در کوم بل سبا در کوم. په دې کې کم ناز کم 2.5 کاله دا دی ووتل چې موږ تر کابل وزارتو پورې دلته ولایتي شورا ولایت دا ټول ارګانونه په خبر کړي دي. 2 پیرې دا سړی په دې ننګرهار کې ونیولی شي، خو بېرته د پیسو په زور باندې چارواکو خلاص کړ. زه د کونړ ولایت نه نار نه ورسار راشم او ماښام زه پرون په 1 وږې باندې زه خپل کور ته تلم. مازبریا خدای که دا زما مشر نو دا دې راوځي او دغلته د دې غریب ولس جړا او فریاد دې واوري. موټر مې ورک دی، تنخواه مې ورکه ده چې حاجي والي ته ورشوی 12 پیسې در کوم چې حکومت ته لاړ شوی دی کې جرم شوی. هېڅ چاره مې مشرتوب کومه ورځ 1500 روپۍ ګټم یا نه ګټم. دې پسې کله کابل ته زه 2000 لګوه، کله ولایت ته راځه 1500 پیدا کوه په قرض راځه او دلته په زیارو کې منډې وایه. یا د ستونزو د ننګرهار ولایتي چارواکو مخې ته کېښوده. دوی وایي هڅه کوي چې د ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په هڅو د کابل جلال آباد 2م لین حلقوي سړک په ټپه درېدلې چارې بیرته پیل کړي او په خبره یې شته کارکوونکو ته پر خپل وخت مزدوري ورکول کېږي. خو د پخوانیو په اړه وایي چې پر قضیې ډېر وخت تېر شوی، خو په خبره یې والي د حل لپاره هڅې شروع کړي دي. متاسفانه مخکې کارونه په خپلسري ډول یا له همغږۍ پرته یا څوم لاس کارونه ترسره شوي دي چې دا یو لوی مشکل دی. موږ په مرکز کې خبرې اترې کړي تر څو هغه پورونه چې د شرکت اوس هم په کمپنۍ باندې پاتې دي هغه موږ ترلاسه کړو یا هغه ډول ترلاسه کړو چې هغه بیرته شرکت والا ته ورنه کول شي او د پرغړو ته ورکول شي. نو په دې اړه مرکز کې یو همغږي روانه ده، یو بحث روان دی. ننګرهار والي په دې برخه کې په جدي ډول هلې ځلې پیل کړي دي. موږ هیله من یو چې نتیجې ته ورسېږو. هڅه مو وکړه د شرکت اړوند مسؤلینو څخه د دې موضوع په اړه نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د کابل جلال آباد حلقوي سړک چې چارې له 4 کالو راهیسې پیل شوي، 1 کیلومتر په $1 میلیون په قرارداد ورکړل شوی، خو تر اوسه یاد سړک ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی.